نن درته د حضور پاک یو بل شان ذکر کوم. ادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک عظیم معجزې ورکړې. هر پیغمبر له خدای معجزات ورکړي، ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. عام خلق د خلقو نه دلیل غواړي چې څوک یو خبرو کې نو تا سره څه دلیل دی. یو سړی دعوو کې چې دا کور زما دی وي دلیل دی سر. یو سړی دعوو کې دا دکان زما دی دلیل دی سر. یو سړی دعوو کې دا ښځه زما دی وي دلیل دی سر. یو سړی دعوو کې د دې کلي اوسېدونکی مو دلیل وښایه. دغه رنګې پیغمبر د پیغمبرۍ دعوه کوي چې زه د الله د طرف نه د مخلوق د هدایت لپاره لېږلی شوی. نو که د هغه نه څوک دلیل غواړي چې دلیل دې څه دی، نو الله پاک پیغمبر له بیا دلایل ورکړي وي. هغې دلایلو ته هغې براهینو ته معجزات وایي. عاجزه کوونکي دي مخلوق له د دې مثال بل څوک نشي پیش کول. که بل څوک یې مثال پیش کړي نو بیا خو به هر سړی وایي د پیغمبر یې مدامې دلیل. نو معجزه داسې یو شی دی چې بغیر د پیغمبر نه یا د پیغمبر د منشا نه بغیر د بل چا نه دا د سره نشي صادرین چې بل څوک دعوه ونه کړي. حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون ته راغی او دعوت ته ایمان یې ورکړ، نو هغه ورته همدغه وایي که نه، وایي تا سره څه دلیل دی؟ نو هغه ورته کونټۍ په ځمکه وغورځوله، وایي دا مې دلیل دی. د هغې نه الله اجدها خامال شروع جوړ شو ته. او حضرت عیسی علیه السلام په خپله وایي، قرآن شریف کې الله ذکر کوي وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. زما دلیل دا دی چې په برګي لاس راکاږم الله به یې جوړی، او چې ما درزاد ړوندي د مور نه پیدا ړوند چې اړو جوړېږي نه، هغه له په سترګو لاس راکاږم جوړېږي ما، او مړي څوک جم دی کولی شي. احیي الموتى بإذن الله، د خدای په حکم زه مړي جم دی کوم. دا معجزه شو. دقه رنګې حضور پاک لم خدای پاک هغه معجزات ورکړي دي چې د نورو پیغمبرانو نه زیات دي. هر پیغمبر معجزه د هغه دلیل دی. زموږ بعضې ملایان صاحبان د پیغمبر علیه السلام او د نورو پیغمبرانو د معجزو په منځ کې لږ داسې تقابل غوندې کوي، نو لږ خطا شي تېر وځي د نورو پیغمبرانو د معجزاتو لږ تنقیص او توهین ترې راشي. دا به نه کوم. د هر پیغمبر معجزه د خدای د طرف نه ده او د غټ دلیل دی او د پیغمبر غټ صفت دی. نو په داسې اندازه به خبره کوي چې د یو پیغمبر د معجزې توهین او تذلیل دا نشي. خو دا به وایو چې زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزات ډېر دي، او یو لویه معجزه د قرآن شریف په شکل کې ده چې هغه همیشه هم ده او غټ هم ده. ما چې دا کوم آیت درته ولوست، رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، وی قیامت نږدې شو. ولې؟ د قیامت په نښو کې لویه نښه د حضور پاک راتلل. د هغه نه پس بل پیغمبر نه راځي، د هغه د امت نه پس بل امت نه راځي. حضور پاک په خپله فرمایي زه نه وایم بعثت انا والساعة كهاتین. دا دوه ګوتې مبارکې صحابه ورته ونیولې، وی زه او قیامت د دې دوو ګوتو په شان. دا یو ګوته بل ګوتې ته نږدې ده، نو قیامت ما ته ګورې نږدې دی. دا یو ګوته د بل ګوتې نه فاصله نه قبلوي، نو زما او د قیامت په منځ کې د بل امت او د بل پیغمبر فاصله نشته. د مکې خلکو خصوصا ابو جهل د حضور پاک نه د یو معجزې تمنا وکړه. جبل ابي قبیس باندې وی ته مونږ ته یو معجزه وښایه. وی څه معجزه؟ وی دا سپومۍ دوه ځایه که. نو معجزه د پیغمبر په اختیار نه شرع قاید کې شته او نورو کتابونو کې. هغه چې الله وغواړي نو صادره شي، چې الله ونه غواړي نه کېږي. کله چې الله غواړي نو پیغمبر تړه کې واچوي، نو فوري وشي. کله پیغمبر وي دا کار کوم، نو ظاهر کې خلک وایي لکه دې نه خو دا معلومېږي چې د دې اختیار دی. نه، دا ورته الله اړه کې واچوي، دا خدای اړه کې واچوي، نو دی وایي زه کوم، دا کار کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سپومۍ وه، سپومۍ ته په دې ګوته مبارکه اشاره وکړه، سپومۍ دوه ځایه شوه، نیمه په غر پاتې شوه، نیمه د غر نه اخوا شوه. او قرآن شریف کې الله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر. سپومۍ سیرې شو په میان. سپومۍ څوک شلولی شي؟ بې د الله نه بل څوک نشي شلولی. دا د الله طاقت دی. پیغمبر معجزه وه الله ورته اړه کې واچول، او حضور پاک ته الله اړه کې واچول چې دا اشاره وکړه. اشاره وکړه نو پیغمبر نه، الله سپومۍ دوه ځایه کړه. هغه ذات چې قرآن شریف کې الله فرمایي اذا الشمس کوورت، وی داسې وخت به راشي چې د انوار به ټوکړې ټوکړې شي. دا ځمکه به
دا سی شکل فراش المبسوس دا خلق دا به د پتنګانو په شان او دا ځمکه به ټوکړې ټوکړې شي. الله قادر وی څنګه منې که نه دا معجزه نه وی دا خو تا په مونږ جادو کړ ته خو جادوګر رسول الله مبارک ورته فرمایل خصائص کبرا کې شته سیوطي لیکلی دی وی ښه جادو خو په تاسو کېږي په بل چا خو نه کېږي که خو زه جادو کوم په دې مخکې خلکو به وکړم چې څوک په کورونو کې دي یا په چارسده پېښور کې دي نو هغې باندې خو نه شم کولی وی او بالکل ښه وایي چې ستاسو قافلې چې کومې تللي دي شام ته یمن وغیره ته هغوی چې راشي هغې نه تپوس وکړي چې هغوی رالل دي تپوس وکړه په پلان کې شپه څه نه وي تاسو لرې دي وی او سپومۍ په میند دوړه کړې شوې وه یو داسې لاړه او بله په ځای وه او بیا دواړه یو ځای شو وی وایه که نه چې زه جادوګر یم خو په تاسو مې جادو کړ په دغې خلکو خو ما جادو نه دی کړی په دې قافلو باندې یاره وایي ته ډېر غټ جادوګر یې ستا جادو په ټوله دنیا چلېږي. دا د پیغمبر معجزه یعنی هغه کار چې د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق صادر شي دوه خبرې دي ګورئ یا د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر په مخکې د هغه د منشا مطابق د هغه خوښۍ نو هغسې وشي د هغه ارادې نو هغسې وشي لکه د پیغمبر اراده وه نو سپومۍ دوړه کړې شوه دې ته معجزه وایي او دا د عقل او د عرف نه بعید دی نه د انسان عقل اخلي نه په عرف کې څوک کولی شي دا یوه شو.